بسم الله الرحمن الرحیم. دا د شپاړسمې سپارې 12م درس دی، البته آخري درس دی. او طه سوره چې شلمه سوره ده د هغې 119 تر 133 آیات ورسره ولولئ. البته دا د دې سپارې آخري درس دی، سپاره ختمه شوه او همچنان د طه سوره ختمه شوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ. مفهوم دی چې او بېشکه ته به نه تږی کېږي. تضحى او مفهوم دی چې په لمر کېږي. لا یبلى مفهوم دی چې نه زړیږي هغه. لهما سوآتهما دواړو ته عورت د هغوی. ضنکا تنگ. لکان لزاما مفهوم دی چې خامخا به و لازم. و اطراف مفهوم دی او په دوه اړخونو. زهرة الحياة الدنيا تازهوالی د ژوند دنیا. فی الصحف الاولى مفهوم دی په پاڼو پخوانیو کې وو. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي. نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي. نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ. زه به تاسو ته رقم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې. تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو په کاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپاره دویم درس دی او د سورۃ التوبه 9. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.